د خبرونو سرټکی. امریکایي سرتیرو باندې برید نه کول، امنیتي ځواکونو پر وړاندې بیا په جګړه باندې لاس پورې کول. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په تیر میلادي کال کې افغانستان کې هیڅ یو امریکایي سرتیری وژل شوی نه دی. بهرنیو سرتیرو مرګ ژوبله له دې امله صفر شوې ده چې اوس جګړه یوازې د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې مخ ته وړي. د بالون ګاز چاودنه خلکو ته مرګ ژوبله. د کابل امنیه قمنداني وایي تېره شپه برکي څلور لارې اړوند سیمو کې د ګاز بالون چاودنه کې 15 تنه وژل شوي دي. 2 ورځې تر ټاکل شوې نیټې د حکومت مرکچي پلاوي یو غړی وایي په دوحه کې بل پړاو خبرې د دواړو لورو ترمنځ د قدرت د ویش په تړاو ترسره کیږي. واضح و روشن بحث روی تقسیم قدرت. سلام، ستړي مشئ، زموږ د نن ورځې خبري ټولګې ته ښه راغلاست. اوس هم پوره خبرونه. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي چې تقریبا په تیر میلادي کال کې هیڅ یو امریکایي سرتیری په افغانستان کې وژل شوی نه دی. د پر خبره واشنګټن ماموریت یوازې د القاعده هغه ګواښونو پر وړاندې دی چې د امریکا پکې ګواښل کیږي چې دا کار بیا څو زره امریکایي سرتیرو شتون ته اړتیا نه لري. دی ټینګار کوي چې امریکا له لرې واټن څخه دا هم وړتیا هم لري چې وکولی شي دا ګواښونه له منځه یوسي. د همدارنګه ادعا کړې ده چې افغانستان سولې بهیر پرمختګونو د باور وړ نه دي او ډېری پرمختګونه پکې شوي دي او افغانان بالاخره په اوس مهال کې د پخلاینې لوري ته روان دي. د افغانستان حکومت وایي چې د بهرنیو ځواکونو مرګ ژوبله له دې امله صفر کچې ته رسېدلې ده چې وسلوال اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه باندې بوخت دي او مرګ ژوبله هم ډېر ده. د امریکا بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې دا ډول خبرې کوي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو څرنګوالي 4 ورځې وخت ونیوه او تر اوسه پورې بیا دویم پړاو هم پیل شوی نه دی. د بهرنیو سرتیرو مرګ ژوبله له دې امله صفر شوې ده چې اوس جګړه یوازې د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې مخ ته وړي. طالبان اوس د افغانستان د حکومت او ولس په وړاندې باندې جنګیږي. له بده مرغه د ولس مرګ ژوبله په دې جګړه کې لوړه ده. تېره شپه کابل ښار کې د ګاز بالون چاودنې له امله خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کابل پولیس وایي چې تېره شپه د برکي څلور لارې اړوند سیمو کې د ګاز بالون چاودنې له امله اورلګېدنه رامنځته شوې چې په پایله کې بیا 15 تنه وژل شوي دي. لا تر اوسه پورې روښانه نه ده چې دغه پیښه په کوم ځای کې او څه ډول رامنځته شوې ده. کنفوردیم که خدا ترسیدم با غلام سخی را که دیدم غلام سخی چه میده د سولې بل پړاو خبرې په دوحه کې پیل کیږي او بحث هم د قدرت د ویش په تړاو باندې دی. د اسلامي جمهوري مرکچي پلاوي یو تن غړي ویلي دي چې د سولې په اړه کورنۍ او بهرنۍ اجماع رامنځته شوې نه ده. حفیظ منصور وایي د سولې په بهیر کې ګډون درلودونکي هیوادونه د موقت حکومت طرفدار دي خو د سیمې هیوادونه بیا له دې لیدلوري سره مخالفت لري. د منصور له لیدلوري د ارزښتونو خوندیتوب سره موقت حکومت مناسبه حل لاره ده. د ملي روغې جوړې عالي شورا د دویم پړاو لپاره د پوره چمتووالي څخه بیا خبر ورکړی دی. په کابل کې د سولې لومړي پړاو خبرو څېړنې او د خبرو راتلونکي په موخه ناسته جوړه شوې ده. د جمهوریت اسلامي مرکچي پلاوي یو تن غړی وایي له طالبانو سره 3 میاشتنیو بحثونو کې موندلې ده چې د دې ډلې لیدلوري بدلون نه ده کړی. حفیظ منصور وایي د خبرو بل پړاو کې د دیني او سیاسي مسایلو بحث مطرح نه ده بلکې د خبرو په چورلیز کې به د واک ویش بحث وي. دور دوم مذاکرات بحث روی تبادل برنامه‌های سیاسی نیست که کدام برنامه بسیار به حال افغانستان بهتر است، کدامش سازگارتر است. واضح و روشن بحث روی تقسیم قدرت است. منصور وایي لا هم د سولې په تړاو کورنۍ او بهرنۍ اجماع نه ده رامنځته شوې. هغه څه چې د نوموړي په باور د سولې بهیر به له ننګونې سره مخامخ کړي. یو له هغو بحثونو څخه چې تل د سولې بهیر کې مطرح و د لنډمهاله حکومت جوړښت دی.
د پلاوي دغه غړي په خبره یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت جوړښت ته لیوالتیا لري، خو د سیمې هیوادونه دغه لیدلوري سره مخالف دي. دغه غړی داسې حال کې چې ټینګار لري د طالبانو لیدلوري هیڅ بدلون نه ده کړی، خو وایي د نظام او انساني ارزښتونو ساتنې سره د لنډمهاله حکومت جوړښت مناسبه حل لاره ده. با حفظ نظام، چارچوب نظام، با حفظ ارزش‌های انسانی و بشری که است، ما ناگزیر هستیم بریم به طرف یک حکومت موقت. اگر میخواهیم طرف مقابل آشتی، خب تجربه‌ای که از ما بخواهیم بیاید در دارالمان مثل یک مدار خانه میدیمتون، شاید بسیار عملی نباشه. په دې خبرو کې د سیاسي نظام د جوړښت څرنګوالي مسله په خپله یوه پیچلې ننګونه ده. یو لوری پر جمهوریت او بل هم پر امارت ټینګار لري. په منځ کې د حل لاره ورکه شوې ده. هر دو طرف خط جنگ در افغانستان از نسخه های یونیورسال شریعت و نسخه یونیورسال جمهوریت بگذرن. صلح قربانی داره، صلح کار فکری بسیار زیاد داره، اتاقهای فکر ضرورت داره. له دې ټولو سره هغه ننګونې چې تر مخ دي د ملي مصالحې عالي شورا د خبرو بل پړاو لپاره د پلاوي له بشپړ چمتووالي څخه خبر ورکوي. هیئت جمهوری اسلامی افغانستان مشوره ها و بحث های خود را هم با شورای عالی مصالحه ملی و با اقشار مختلف جامعه انجام داده و با 5 جنوری برای آغاز دور دوم مذاکرات آماده است. په پام کې ده چې د سولې خبرو بل پړاو د همدې اونۍ سه‌شنبې په ورځ د قطر په دوحه کې د تړلو دروازو تر شا پیل شي. د کابل پوهنتون کې د ځینو قربانیانو کورنۍ په دې پیښه کې د ټولو تورنو کسانو د اعدامېدو غوښتونکي شوي دي، نه دی یو تن. دا کورنۍ تورنو کسانو په اوږدمهاله زندان او نقدي جریمه باندې محکومیت چې په دې پیښه کې قربانیانو وینو پر وړاندې بیا دا کار جفا بولي او دا ترهګرو ته د نورو بریدونو ترسره کېدو اجازه ورکوونکی کار بولي. تیره پنجشنبې سترې محکمې کابل پوهنتون باندې د برید پلان جوړونکی اعدام باندې محکوم او 3 تنې اوږدمهاله زندان، 1 تن نقدي جریمه او بل ته براعت ورکړ. د حقوقو نړیو پیښو په تړاو د محکمې ناسته چې په ملي او نړیواله کچه یې غبرګونونه راوپارول. 6 تنه چې د کابل پوهنتون باندې د برید په تړاو نیول شوي وو په دې ناسته کې حضور پیدا کوي. د امرالله صالح د څه مودې مخکې خبرو پر بنسټ دغه ناسته باید علني ترسره شوې وای، خو د تړلو دروازو تر شا ترسره شوې ده. سترې محکمې ټولې ناستې څخه یوازې یوه 43 ثانیې ویډیو یې خپره کړې چې غږ هم نه لري. د ناستې په پای کې محکمه اصلي طرح محمد عادل په اعدام، عبیدالله په 25 کاله بند، بل مجرم په 12 کاله بند، خدابخش په 12 کاله بند، اظهار الدین په نقدي جریمه محکوموي او 1 تن بل هم د محکمې له لوري براعت اخلي. بعد از اینکه تجهیزات خریداری شده بود، یک روز حمله پانتون با ما تماس گرفتن که تیبیا همین اسلحه را خاطر که امن شود، بچه ها علایده باشه و اسلحه علایده، اسلحه را همراه ما تا نزدیکی پانتون کابل برساند. د دې لپاره چې وموندو دغه محکمه د قربانیانو کورنۍ له لیدلوري څومره عادلانه وه، د کابل پوهنتون باندې د برید 1 تن قرباني محمد راهد کور ته ځو. د دغې کورنۍ په څیر څو نورو کورنیو هم د محکمې په ناسته کې حضور نه درلود او دوی ته هیڅ خبر هم نه ده ورکړل شوی. د محکمې پریکړه ورته ځورونکې ده. دوی د 4 تنو تورنو کسانو د اعدام غوښتونکي دي، نه د 1 تن. ما در اون محکمه حاضر می بودیم که درد دل خودم می گفتیم و ارچار ازی باید اعدام شود. ما خواهان اعدام ارچار از اینا هستیم. اینا کاری کردن که یک نهاد اکادمیک متضرر ساختن. د هغه زوی د لاسه ورکولو درد چې د پوهنتون پای ته رسېدو لپاره یوازې یو سمستر باقي پاتې و، لا هم د دې کور په فضا او د کورنۍ غړو په څېره کې لیدل کیږي. نه تنها راید است بلکه تمام مردم افغانستان، جوانا، پیا، زیرا، هر کس که در افغانستان است یک لحظه از خاطر ما دور نشده. درد از او تا که زنده هستم در قلبم، در روحم، در جانم هست و اونا را خدا ببخشه، همه شهدا را و از این بابات باید که فکر کنن دولت ما.
د محکمې پریکړې بل اړخ د بشري حقونو نړیوال میثاقونو ته اړوندیږي چې دغه پوښتنه رامنځته کوي چې آیا د افغانستان حکومت د کابل پوهنتون د برید تر راه باندې د اعدام حکم د پلي کېدو وړتیا لري. در صورتی که حکم صریح در قوانین موضوعه موجود باشه نیاز به این است که یا تحت تاثیر کنوانسیون ها یا اسناد بین‌المللی آمده نمیتونه. هغه چې څنګه لازم ده چې دغه قربانیانو د کورنیو تسل وشي په هغه شکل باندې خو بیا هم نه جبرانیدونکې خبره ده، خو بیا هم د دوی لپاره هغه څه چې د قوانینو او انساني دود او دستور مسله ده په هغه اندازه به د دغه کورنیو یو څه ناڅه تسل زړه ته راشي. د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون د یوې میاشتې مخکې راپور پر بنسټ څه موده کېږي چې د 523 کسانو د اعدام حکم چې د سرخیپ په زندان کې دی صادر شوی، خو تر دا مهاله حکم عملي شوی نه ده. دمه تر دمې وروسته د خبر. یو بهرني شرکت ته د څو کانونو سپارل کېدو په اړه غبرګونونه. بیا هم ښه راغلاست. د ولسي جرګې ځینې غړي یو بهرني شرکت ته د څو کانونو د کیندنې کار ورکول د پوښتنې وړ بولي. ټینګار کوي چې په دې قرارداد کې ډیری فساد ترسره کیږي. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې بهرني شرکتونه د کانونو په کیندنه کې ښه تجربه نه لري او حکومت هم د قراردادونو مدیریت په برخه کې لازمه وړتیا نه لري. با اینکه شرکت‌های خارجی سابقه مثبتی در امر استخراج معادن در افغانستان نداره، سپردن چندین قرارداد آن هم به شرکتی که حتی در افغانستان دفتر نداره پرسش‌های فراوان رو پیش میاره و البته بحث احتمال فساد رو افزایش میده. نوموړې کمپنۍ د 25 هیوادونو سره په نړۍ کې تفاهم لیکونه لري او د یو رقابتي پروسې په اساس به یوازې په 4 هیوادونو کې پانګونه کوي. د یاد تفاهم لیک په اساس د کانونو پټرولیم وزارت مکلف دی چې د مختلفو منرالونو معلومات ورکړي ترڅو دوی تخنیکی بررسي وکړي او د پانګونې په اړه تصمیم ونیسي. د دې موضوع چې ولې لا تر اوسه پورې هم د معدنونو د کیندنې کار بهرنیو شرکتونو ته ورکوي کیږي، لا هم چې دوی ښه تجربه له ځانه سره نه لري، خو بیا هم دغه کار کیږي داسې شرکتونو ته ورکول کیږي چې حتی افغانستان کې دفترونه نه لري. ویل کیږي چې د فساد لپاره زمینه هم برابروي او د دې ترڅنګ پاکستان ته د افغانستان د سوداګرۍ خونې تر سوداګرۍ وزارت تر کچې لاندې یو پلاوي تګ چې ترڅو راکړه ورکړه کې کومې ستونزې سره منځته شوې هغه حل کړي. په دې تړاو باندې بحث لرو. بحث کې راسره د صنعت او سوداګرۍ وزارت پخوانی سرپرست مزمل شنواری راسره پرلي کړی. شنواري صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې وخت مو راکړی دی. لومړی پوښتنه غواړم وپوښتم، افغانستان کې د کانونو د کیندنې لپاره بهرنیو شرکتونو ته قراردادونه ورکول کیږي، هغه هم هغه شرکتونو ته چې افغانستان کې دفتر نه لري. فکر کوي ولې د افغانستان حکومت د کانونو وزارت دا ډول ګام اخلي؟ آیا افغانستان کې دنه داسې شرکتونه نشته چې کیندنې په برخه کې کار وکړي؟ ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او ټولو لیدونکو ته. د معادنو بخش کې چې موږ وګورو په افغانستان کې داخل د افغانستان کې دومره کمپنۍ نشته دی چې بالخصوص په هغه پرمختللي معدنونه یا ریر ارث منرل چې ورته وایي چې هغه کمیابه معدنیات دي په افغانستان کې د هغې په بخش کې خو موږ هېڅ داسې کمپنۍ نه لرو چې تجربه ولري، لکه لیتیم شو، پلیډیم شو، یورانیم شو، همدغسې نور د دې په باندې. یو دا مسله ده. دویمه ستونزه دا ده چې نړیوال شرکتونه او بالخصوص هغه ملکونه چې هغوی خپل ډیر زیات معادن لري د هغوی معدني کمپنۍ زیاتره غواړي چې په نورو ملکونو کې سرمایه ګزاري وکړي. یعنې د استرالیایي کمپنۍ راتګ افغانستان ته او هغوی سره قرارداد کول دا خپله یو غټه نښه ده چې د نړۍ د سرمایه ګزارانو اعتماد په افغانستان باندې تر اوسه پورې شته دی. سره د دې چې موږ ډېرې کامیابې پروژې په معادنو بخش کې نه لرو. د عینک مس پروژه تر اوسه پورې پاتې ده. د آمو دریا د تیلو په پروژې کې ستونزې دي. د افغان تاجک تیلو پروژه مخکې نه ده تللې. د اجیګک قرارداد په هغې وخت کې اعلان شو ولې نهایي نه شو. نو دغه ستونزې شته دی. ولې بیا هم داسې یو نړیوالې کمپنۍ راځي افغانستان ته، دا خپله د افغانستان لپاره مثبت هغه دی. ولې په دې ترڅنګ باید موږ همیشه په دې کوشش وکړو چې خپل داخلي کمپنۍ
او خپل داخلي خصوصي سکتور تقویه کړو ترڅو هغوی هم په تدریجي شکل سره په دې معدنو په بخش کې مخکې لاړ شي. سره د دې که موږ وګورو د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو په استخراج کې زموږ داخلي کمپنۍ داخلي دي، د مرمرو د تیږو په استخراج کې داخلي کمپنۍ داخلي دي، د هغې ترڅنګ د طلا په ځینو هغه کې داخلي کمپنۍ داخلي دي. یعنې داسې نه دی چې زموږ داخلي کمپنۍ په ټولو معادنو کې هیڅ برخه نه لري، شته دی. ولې کله چې موږ د غټو مسلو ته ځو، بالخصوص که هغه د اکتشاف په بخش کې راځي، د معادنو چې د معادنو سروې کول دي، د هغې حجم، اندازه، مقدار، دا ټول معلومولو دپاره په هغې کې بدبختانه موږ داخلي افغاني کمپنۍ هیڅ داسې تجربه نه لري. د هغې دپاره د نړیوالو تجربې ضرورت دی او د هماغې ضرورت په اساس باندې زما په خیال دغه پرېکړه شوې ده. نه موجودیت د کمپنۍ په افغانستان کې دا یو سوال راوچتی، ولې هغه کمپنۍ اوس مجبوره ده چې په افغانستان کې عملیات شروع کړي، په افغانستان کې خپل کار شروع کړي، باید خپله نمایندګي په داخل د افغانستان کې ولري او دلته خپل کارونه ترسره کړي. ځکه په اکتشاف په بخش کې چې هغه ډیر مهم دی، په هغې کې دوی مسلکي خلکو ته، په هغې کې ماشینري ته ضرورت لري چې ډیر قیمتي ماشینري ده، او دا خپله زمینه دی ته برابروي چې په آینده کې افغانستان کې سرمایه ګذاري وشي. شینواري صاحب، پوښتنه همدا ده، افغانستان کې چې دفتر ونه لري، څنګه کیدای شي چې دوی د قانونو د کیندنې په برخه کې کار وکړي؟ یو بله مسله دا ده چې فساد به څنګه کیږي؟ ځکه پخوا هم دې ښکاره کړې ده چې افغانستان کې بهرنیو شرکتونو کوم کار چې کړی د ولسي جرګې د غړیو په باور باندې چې هغه ښه پایله نه لري او فساد ته زمینه برابروي. دلته که وګورو دوه بخشه دي، یو تخنیکي بخش دی، یو اداري بخش دی. په تخنیکي بخش کې عموما کله چې دغسې قراردادونه کیږي، یو کمپنۍ مخکې د مخکې نه په افغانستان کې نه وي، بالخصوص غټ معدن کمپنۍ چې دي، هغوی په اسانۍ یو ملک ته نه ځي تر څو پورې چې یو قرارداد ترلاسه نه کړي، ځکه دا په عمومي کې په بهرنۍ داوطلبي کې هغه شوي په هغې په حساب یا یو کمپنۍ خپل پروپوزل ورکوي حکومت د افغانستان ته یا هر حکومت د دنیا ته، هغوی ارزیابي کوي، د هغې په اساس باندې دوی ته اجازه ورکوي. کله چې اجازه یا قرارداد ورسره وشي، دا کمپنۍ مجبوریږي چې په داخل د هغه ملک کې خپل دفترونه ایجاد کړي او هغه لازم سهولتونه، چون قرارداد چې ورکول کیږي د دې کمپنۍ بیک ګراوند او ټول هغه کتل کیږي، نو په دې اساس باندې ورته کیږي. دغه کمپنۍ استرالیایي کمپنۍ ده، ډېره غټه کمپنۍ ده، د استرالیایي یو میلیاردر تر شاته دی چې هغه مالک د دې کمپنۍ دی او تجربه لري. بل افغانستان هم اتکا نه غواړي چې په څو ملکونو باندې، ځکه په دې اواخرو کې موږ ګورو زیاتره قراردادونه زموږ یو یا دوه ملکونو ته ورکړل شوي دي چې حکومت د افغانستان او ځینې امکان لري خارجي ډونران هم دا نه غواړي چې هماغه ملکونه زیاتره قراردادونه د افغانستان واخلي، نو په دې اساس باندې کوشش کوي چې نور ملکونه تشویق شي. نو د دفتر نه موجودیت مخکې د قرارداد نه ستونزه نه ده، ولې وروسته د قرارداد نه باید دفتر اوسي، که هغه ونه اوسي بیا دغه ستونزه ده. مسله د فساد داسې دی چې افغانستان بدبختانه ستونزې ډېرې لري، ناامني د افغانستان کې نور مسایل دي، حتی د غټې کمپنۍ ځینې وخت مجبوریږي چې مخالفینو ته خپل باج ورکړي، هغوی ته خپل سهم ورکړي، یعنې تر دې اندازې پورې. نو ستونزې په معادنو بخش کې هم ډېر دي، ځکه غټ قراردادونه دي، په غټو قراردادونو کې دا ستونزه راځي. په دې هیله چې په دغه مسایلو کې فساد او هغه موجود نه وي، د دې لپاره کلک نظارت پکار دی چې هغه هم د میډیا د طرف نه کېږي، هم د پارلمان د طرف نه، هم د عموما د جامعه مدني د طرف نه، چې په دې باندې مشخص کار وکړي. ځکه فساد یوازینی معنی دی چې افغانستان ته د نړۍ د سرمایه ګذاري د نه راتګ سبب کیږي، او دغه ستونزې چون بدنامي د افغانستان ډیره زیاته ده. موږ ستونزې لرو په مخکینی قراردادونو کې هم، نو په دې هیله چې دغه قرارداد یو نوی آغاز او یو نوی پروسې ترڅو د افغانستان د معادنو سکتور انکشاف پیدا کړي او په عین وخت کې زموږ اتکا د تمویل کوونکو په پیسو باندې کم شي او خپل داخلي عوایدو باندې چې لاسته راځي په هغې وشي. څه فکر کوئ د افغانستان حکومت قراردادونو مدیریت لري؟ دا کله چې عملی بخش ته ځي، ځکه د دې حکومت اولینی غټ قرارداد دی په دې وخت کې، د معادنو په بخش کې د حکومت غټ قراردادونه مخکې نه دي کړي. ستونزې وې د طلا قرارداد فسخه که د تیر د وزیر په دورې کې، یعنی همدغسې نور ستونزې موجود وي، خو د دې اوسني حکومت دا اولینی غټ قرارداد دی. په دې هیله
چې نوې رهبري معدن وزارت ته راغلې ده، په دې هیله چې موږ وګورو چې یو مثبت هغه ولري. ستونزې شته دی، خلک شکایتونه لري، د دې ویر هم شته دی چې شاید ناکامه سي، او که خدای نخواسته دا قرارداد هم صحیح تطبیق نشي او ناکامي پکې راشي، د افغانستان د معدن سکتور کې به څوک د خپل پانګونې او سرمایه‌ګذارۍ ته غاړه کېږي. شنواري صاحب، ولې فکر کوئ دغه کار نه کیږي؟ ځکه حکومت په کراتو وایي خصوصي سکتور څخه ملاتړ کوي، ولې په افغانستان کې دننه په داسې خصوصي سکتور باندې اعتبار نه کیږي چې دا ډول قراردادونه ورته ورکړل شي؟ ځکه ډېری قراردادونه بهرنیو شرکتونو ته ورکول کیږي. څنګه کیږي بیا خبره د دې وشي چې خصوصي سکتور څخه دولت ملاتړ کوي؟ په دې کې داسې دي چې همیشه چې کوم دغسې غټ قرارداد په دې کې دوه قسمه، یو داسې چې غټې کمپنۍ راځي هغوی یو افغاني شریک ځان سره پیدا کوي د افغانستان نه چې د هغوی سره مخکې ځي، او دویم بخش دا دی چې دغه غټې کمپنۍ عمومي مسؤلیت اخلي، چون تخنیکي کارونه یې ډېر زیات دي، تجربه یې ډېره زیاته وي، بیا دوی فرعي قراردادونه د افغانستان داخلي کمپنیو ته ورکوي چې دا مسایل دي چې دا په قراردادونو کې بیا راځي کله چې تفصیلي قرارداد ورسره لیکل کیږي. نو په دې اساس باندې موږ وګورو، ولې ستونزې هم په دې کې موجودې وي. د آمو دریا د تیلو د استخراج قرارداد چې چینایانو سره شوی او یا CNPCI سره شوی، په هغې کې یوه ستونزه دا وه چې د خارجي کمپنۍ د داخلي کمپنۍ سره ستونزې او مشکلات و، او یو علت د همدا و چې دا کار په مخ لا نه او اوسه پورې ستونزې موجود دي. نو هغه نه موجودیت د ظرفیت، زیاتره دغه کمپنۍ غواړي چې افغاني سکتور خصوصي ځان سره یوځای کړي ترڅو هغه یو امتیاز یا د هغه کمپنۍ یا د هغه تاجر د روابطو نه ګټه واخلي ترڅو دا قرارداد ترلاسه کړي. نو د دغې روابطو امتیاز ورکوي، نه د دې چې د افغانستان داخلي کمپنۍ د دې جوګ او د دې وړ دي چې هغوی دغسې معادنو استخراج او د دغسې قراردادونو تطبیق صلاحیت ولري. وخت تېرېدو سره به دا راځي، لکه څنګه ما وویل چې قیمتي نیمه قیمتي تیږې، مرمرو تیږې، همدغسې د نورو تیږو په استخراج کې د داخلي ټول تقریبا داخلي شرکتونه اوس دخیل دي. نو په تدریج سره کله چې دا لږ پیشرفته معادنو ته ځي، چې د مسو شو، د وسپنې شو، مثال دغسې د لیتیم او هغه کې په دنیا کې څو کمپنۍ دي چې هغوی په دې کې هغه لري، تجربه لري. نو په دې اساس باندې کله چې موږ دې ته وګورو، دا به وخت نیسي چې زموږ کمپنۍ دغې حد ته رسېږي چې د هغوی وکولی شي چې په خپل تنهایي باندې د افغانستان هغه پیشرفته معادن استخراج کړي. شنواري صاحب، تاسو اشاره وکړه چې پانګونه د اجازه ورکړي افغانستان کې نور هیوادونه پانګونه وکړي او سوداګري زیاته کړي. د افغانستان حکومت پلاوه تللی پاکستان ته، هلته پاکستان سره راکړه ورکړه کې چې کومې ستونزې شتون لري پر هغې باندې خبرې وکړي، حتی چارواکو سره هم لیدنې کړي دي. فکر کوئ دا ځل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ ترمنځ کله ناکله ستونزې رامنځته کېږي، هغه حل شي؟ دا ځل امید ډېر زیات دی، او دغه هیئت چې تللی او د صنعت او د سوداګرۍ د وزیر صاحب په ریاست کې د دوو بخشونو دپاره تللی و چې دوه مسایلو باندې بحث کوي. یو 8مه غونډه وه د افریقا چې دا د اپټا د تړون د تطبیق او د بیا د مذاکراتو دپاره، او بل پریفرنشل ټریډ اګریمنټ یا موافقتنامه د ترجیحي تجارت په دې باندې بحث کولو دپاره تللي وو. افغانستان او د پاکستان په دې وخت کې سیاسي روابط ډېر ښه شوي دي. خپله د افغانستان د پارلمان د رئیس د سفر نه وروسته او بیا د هغې نه وروسته د عمران خان سفر او د وزیر تجارت د پاکستان سفر کابل ته، او زموږ د وزیر تجارت سفر اسلام آباد ته. نو که موږ وګورو هغه سیاسي فضا ډېره ښه شوې ده د دې دپاره چې موږ ښه تړون ولرو، ښه موافقې ولرو او ښه بحثونه ولرو. ولې د دې زیاتره ترکیز هم په دې باندې دی چې افغانستان حکومت څه غواړي او څه باید لاسته راوړي. موږ که وګورو 2010 کال کې د اپټا تړون یا 2009 او 2010 کې د اپټا کلک موافقتنامې باندې چې بحث کېده، په هغې وخت کې ما مسؤلیت درلوده چې دغه مذاکرات پر مخ وړي او تړونونه مې امضا کړي. په هغې وخت کې ستونزې بیلې وې. په هغې وخت کې زیاتره شکایت د پاکستان نه دا و چې قاچاق کېږي، مال زموږ په نوم راځي، هغه پاکستان کې پاتې کېږي. هغه ستونزې اوس نشته دی. اوس وخت ستونزې نورې دي چې اوس زیاتره په اداري مشکلات دي په پاکستان کې، د ګمرک د طرف نه مشکلات دي، په ذخیرې کې مشکلات دي، د ډیمریج
قیمت دی، د کانټینر د ډیټنشن قیمتونه دي، دغه مسایل دي. نو باید په دې اساس باندې د سوداګرۍ د صنعت وزارت چې دی دوی باید په دې باندې داسې یو جامع طرحه وړاندې کړي تر څو دغه ستونزې حل کړي. او دویمه هغه دا چې د اپتا په تړون کې عمومي تړون دی، د هغې ترڅنګ یو ضمیمه دی او 4 پروتوکوله دي. په 4 پروتوکولو کې 3 پروتوکوله مربوط د ګمرکاتو دي چې په هغې کې د موقته اجازه د موټرونو لپاره چې داخل د افغانستان ته راځي، د ګمرکونو د کنټرول او د پریکرسر یا د مضره موادو د کنټرول لپاره چې دا 3 د ګمرک پورې تړلي دي. یو بخش یو پروتوکول د ترانسپورت وزارت پورې تړلی دی چې د موټرو تګ راتګ دی او د سړکونو نه استفاده دی، او عمومي تړون چې دی وزارت تجارت. نو په دې حساب باندې کله چې موږ د ترانزیت د موافقتنامې یا د اپتا د تمدید بحث کوو، په دې کې باید موږ تخنیکی ټیم ډیر قوي ولرو، او تخنیکی ټیم په دې چې د ګمرکاتو موجودیت ډیر لازمي دی پکې چې 80% د ترانزیت تړون د ګمرک مربوط دی تطبیق کله چې تطبیق ته راځي، او دا 80% نور وزارتونه دي. منګه په دې 13 آیات کې سره د دې چې دا مسایل ما وزارت تجارت سره هم شریک کړل، لکه په یو مسؤلیت یا یو مخکې د دغه پروسې مسؤل چې وما یو پیشنهاد مې وکړ چې د ګمرکاتو موجودیت په دې پروسې کې لازم دی. په دې هیله چې راتلونکو جلسو کې اوسي، ولې په تیرې جلسې کې نو کله چې د ګمرک نماینده نه موږ نشو کولی چې زیاتره هغه تطبیقي او عملی کارونه پر مخ بوزو او په هغې باندې صحیح موافقتنامه وکړو. نو په دې اساس باندې ښه زمینه برابره ده، ښه وخت برابر دی. د دې فرصت نه باید اعظمي استفاده وکړو، او د صنعت او سوداګرۍ وزارت باید داسې یو قوي ټیم جوړ کړي چې هغوی وکولی شي چې د افغانستان د حقوقو نه او د افغانستان د سوداګرو د هغه ستونزو چې په دې تېرو څو کلونو کې مخامخ شوي د هغې ښه لار حل پیدا کړي. خو په همدې شرایطو کې پر همدې خبرې هم کېدې، خو بیا هم د سپین بولدک او همدارنګه تورخم لاره وتړل شوه. سوداګرو هلته نیوکه همدې وکړه چې کانتینرونو کې مال هماسې خراب خواته روان دی، خرابېږي، اجازه ورنکړل شوه. فکر کوئ دا ځل د سوداګرۍ له سیاست څخه جلا شي کله چې د افغانستان او پاکستان سیاسي اړیکې خرابېږي، مستقیم سیوری غوړي په سوداګرۍ باندې؟ همیشه زمونږ تقاضا هم دا وه چې سیاست د افغانستان او پاکستان د تجارت د سیاست نه جدا شي، او کوم ستونزې راځي باید په تجارت باندې تاثیر ونه کړي. زمونږ دا تقاضا ده، او زیاتره خلک هم په نړۍ کې په دې باندې کار کوي. ولې بدبختانه چې دغه دوه شیونه په اسانۍ سره نه جلا کېږي. اوس زیاتره هیوادونه هغوی چې خپل خارجي تګلاره جوړوي، نو هغه د هغې دپاره اهمیت د تجارتي اړیکو دي او د اقتصادي اړیکو دي. پاکستان هم اوس غواړي چې خپل روابط تنظیم کړي، د مخکې زیاتره د جنګي او د هغه پالیسي په راس کې وه، تجارتي وروسته وه. دوی اوس غواړي په دې وخت کې کوشش کوي چې اقتصادي تګلارې پر اساس باندې پر مخ لاړ شي او دا کارونه پر مخ بوځي. ولې ستونزې شته دی په دې کې، هیله هم ډېرې زیاتې دي. پاکستان هم غواړي، ځکه هغوی هم ډېر نقش وکړه په دې تجارت کې، هغوی غواړي چې بهتري راشي دوه طرفه تجارت او ترانزیت کې. ډېره زیاته مننه کوم شینواري صاحب چې وخت مو راکړ. کور مو ودان. تر لنډې دمې وروسته دا خبر هم لرو. افغانستان او هند کې په بریدونو تورن کس نیول کېدل. بیا هم ښه راغلاست. د افغانستان د سولې خبرې دي. 5 د جنوري هم را رسېدونکی دی، فقط یوازې 2 ورځې ورته پاتې دي. د طالبانو حکومت ترمنځ د بیرته خبرو دویم پړاو بحث به شروع کیږي. څومره چمتوالی ورته نیول شوی، ځکه مذاکرې ټیم وایي چې دا ځل خبرې چې دي دا د قدرت د ویش خبرې دي. آیا دا ځل پایلې ته سره رسیږي دواړه پلاوي او که نه؟ پر دې موضوع باندې بحث کوو. سیاسي شنونکی جمال الدین بدر را سره بحث کړی. بدر صاحب ډېره زیاته مننه کوم. د 5 د جنوري باندې افغانستان حکومت پلاوی، د جمهوري پلاوی او همدارنګه طالبان بحث ته بیا هم سره کینی. فکر کوئ دا ځل بحث کې وکولی شي د یوې هوکړې ته سره ورسیږي، ځکه دې وضعیت ته په کتو چې اوس مهال روان دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول لیدونکو او اوریدونکو هیوادوالو ته زما له خوا نه سلام او احترامات. خدای دې چې ښه ورځ ولري او دغه د انتحار انفجار او دې نه لرې اوسي. نو اوسه پورې چې کوم دغه هلته د خلکو فعالیتونه دی، هغه نظر کې په کتلو سره موږ دا ویلی شو چې په اساني باندې کوم نتیجه هم لاسته رابنه شي، او ډېر ژر به موږ تاسو د بدبختانه کې زیرې به ونلرو. خو دلته تر اوسه پورې ځکه د مرکچي پلاوي یو تنغړي ویلي چې دا ځل خبرو ته ځي د قدرت د ویش مسله ده.
فکر کوئ چې لا تر اوسه نور موضوعاتو ته هوکړې ته نه رسېدلې د قدرت ویش مسله را برسېره شي؟ متاسفانه اوس دغه الفاظ تعبیروم شاید دا درست تعبیر به نه وي خو لیکن مجبور شو باید موږ تعبیر ولرو. موږ ټول ته احترام لرو، ټول پوه خلک دي، ټول باعزته خلک دي، زموږ د مرکچي پلاوي اعضا ټول ښه خلک دي، احترام لرو، پوه خلک دي. اما اوس چې ګورو وضعیت ته چې ګورم هغه هم لکه زموږ پارلمان غوندې وضعیت لري. دا زموږ دغه چې مرکچي پلاوی د جمهوري زموږ د افغانستان له خوا نه چې کوم مرکچي پلاوي تللی دی دوی هم لکه اینه دوی وضعیت داسې لکه زموږ پارلمان د افغانستان. خو دلته لا تر اوسه پورې هم یو مسله شته چې د حکومت مرکچي پلاوی ځینې د جمهوري د اسلامي جمهوري مرکچي پلاوي ځان بوړي حتی دولت کلمه تر حکومت کلمه تر لري کوي، ځینې د حکومت پر ځان تړي. فکر کوي واحد لیدلوری ولري؟ نو ما ځکه ته ویل دغه نو مثال نشو ورکولی ما ته بل دنیا کوم ادارې سره زموږ هېواد کې پارلمان دی چې درس ورځ جنجالونه وي. یعنی ټیم هم جنجالونه لري خپل منځ. ما د ګمان کوم دغسې یو تمثیل درته ورکوي، خدای دې وکړي چې د دوستانو ما خبره درست اخذ وکړي. اوس یو محرم دغه نه باید دونه حد پورې بازاري شي. یو هغه شیونه چې هیوادوال باید پوه شي، چونکې موږ تاسو د قانون کې دا شی تسجیل کړی دی، خلک د قانون د اطلاعاتو ته لاسرسي حق لري. دې حده پورې خبره صحیح دی. اوس یو وایي چې موږ اوسه پورې د طرز العمل باندې توافق نه دی کړی، په مشکل 3 میاشتې دونه ورسېده. بل وایي چې موږ د موقت حکومت ته روان یو. دریم وایي چې موږ د ترسیم د خطوط کلي د نظام آینده دپاره موږ بحث کوو. اوس نه پوهېږي دلته څه شی روان دی. یو بل دا دی ګوره که چیرې واقعا د افغانستان شخړه د ویش د قدرت شخړه وو نو خو دغه شل کاله خو د جنګ نه ارزېده شي. قدرت کې دغه احمد دغه محمود راځي بسم الله راځي که عبدالله راځي دې باندې خو سړی نشي کولی 20 کاله جنګ کې دونه زموږ وطنان شهید شوي. دا خو بیخي نه ارزېده. که چیرې دونه یې که خبره دې نه لږ عمیقتر وي دې کې نظریاتي اختلافات موجود وي، ځینې نور داسې یو عوایق موجود دي چې هغه هوارولو کې وخت نیسي، نو دې خبره صحیح دی. که چیرې قدرت او اشخاص په سره د جنګ ونو خو 20 کاله بیا کور بوران چې موږ دونه جنګ کړی دی وطن کې د احمد دی محمود دی نه دا جنګ په دې ونو خو دا خو نه ارزېده دا جنګ بیا دونه تلفات. موږ لاړ شو نو تقریبا افغانستان داسې کلی بنوي چې هغې کې موږ داسې قرباني ونه لرو. داسې کلی به پیدا بنوي چې هلته یتیم بنوي، داسې څوک بنوي چې هغه وطن کې چا داغ نه لیدلی دغه دوستانو نه کورنۍ نه یو شکله د اشکال. که دغه ټول د قدرت ویش لپاره جنګ ونه خو دا جنګ خو دونه نه ارزي سړی، دا دونه شی نه و. او زه کم برداشت لرم هغه دغه نه دا ګمان کوم ډېر به اوږد شي ځکه څونه د زموږ مرکچي پلاوي مکلف دی چې راځي افغانستان خلکو رایې خپل لاس خپل دغه کې واخلي، اعتماد کې واخلي. دلته متعدد مختص ادارې لرو، دلته موږ سره پارلمان دی، ریاست جمهوري دی، نور داسې مشرتابه سیاسي سازمانونو مشران دی، مدني ټولنې دي، ځوانان دي، ښځو یو قشر دي، مختلف موږ تاسو دغه لرو طبقات لرو چې باید دوی سره وختاً په وخته مشوره وکړي. دوی خو زموږ د تعامل عام تامیخ مختار نه دي چې دوی لاړ شي الله امضا وکړي موږ به ومنو. عرض کوم زه طالبان هم یې مشکل لري، هغوی هم مجبور چې لاړ شي خپله چونکې هغه خو هلته څوک ناست دی هغه طالب خو امکار نه دی هغه طالب هم دوی خو مشرتابه شورا دی، نظامي شورا دی، بیا هغه نظامي قمندانان چې جنګېږي بیا عام خلک جنګېږي هغه څوک چې دوی دپاره بیا قربان شوی دی دوی هغو ته هم جواب ویلی بیا دا شي دونه په اساني وړاندې نه دي څنګه چې خلک توقعات کوي. او دا زموږ مرکچي پلاوي ځینې معزز مشران اعضا چې ځینې اظهارات کوي ګمان کوم هغه هم دونه اسان نه دي. قدرت د ویش سره خبره خلاص شي، خو قدرت ویش دپاره خو دونه سړی جنګ نه کوي سړی. خو دلته یو بله مسله هم دا ده چې که چیرې دا ځل خبرې دوی په پیلوي او افغانستان کې د اوربان مسله چې حکومت ورباندې ټینګار کوي روښانه نه شي، دا ځل خبرې د افغانستان خلکو لپاره هیڅ د منلو وړ هم ونه اوسي. ښه منل وړ موږ افغانستان خلکو ته خو د څو کلونو حالات هېڅکله منل وړ نه دي. د 40 کلونو رئیس کوم حالات راغلي د افغانستان باندې د ټول تحمیلي حالات دي. د داود خان شهید نه وروسته باندې داسې یو حالات وښیه چې افغانستان خلکو په خوښه راغلي. هغه تبدیلي چې د افغانستان خلکو په خوښه باندې شوی اکثر وختونه کې افغانستان سیاسي مشرتابه خبر نه و، د سفارت نه یو فیصله وشو بیا سبا د ارګ کې بل بیرغ جګ شو. ځینې رئیس جمهوران موږ تاسو لرو چې هغوی شپې خپل خوبځایونو کې بالښتان هغو خولو باندې کېښود، هغوی هملته په واک ورسېده، اوس به د هغوی جنازه نه دي معلوم. دا خو داسې وطن دی، یعنې هر هغه چې افغانستان خلک غواړي هغسې ونه دي شوي 40 کاله کې. یو نسبي ډول باندې 20 کالو کې موږ تاسو یو جمهوریت لرو چې 15 کاله پس ولسواکي حساب باندې خلکو ته مراجعه کېږي. دا چې په انتخاباتو کې جنجال کې یا بل جنجال دی، خو لیکن بالاخره د یو دیموکراتیک هېواد موږ تاسو تمثیل کوو یو حده پورې. موږ غواړو چې دغه د خپل ستونزو سره لږ وړاندې لاړ شي، د نظام کې اصلاحات راشي، دغه یو ښه دغه دی. اما که دا موږ تاسو دا وایو چې هغه چې قطر کېږي هغه ټول د افغانستان د ولس خلکو یا د خلکو په غوښتنه کې ګمان کوم دا بیا لږ ناعادلانه قضاوت به وي. ځکه امریکا متحده ایالات نن 20 کاله مخکې هر څوړه کې طالب پسې ګرځېد،
طالب مشران د هغوی لوی لوی جایزې کېښودلې بي 52 اسمان کې ګرځېده زموږ کوم ځای طالب لا څه کوي چا سره پړکي و خلک دا زموږ تاسو عنعنات دود دی چا سره چې ګیر و خلک تعقیب لاندې راغی زندانونو ته واستولی شو. اوس هماغه د امریکې متحده ایالاتو پلاوي مرکچي پلاوي مشر یا د خاص استازي د امریکې متحده ایالاتو دکتور خلیلزاد کله د افغانستان حکومت او طالبانو منځ کې یو شخړه راشي نو اغلبا هغوی پلوي کوي هغه یعنی طالبانو خواته درانه تقریبا داسې معلومیږي. اوس چې د 18 میاشتو کې دوی ابتدایي ډرافت دپاره ابتدایي مسوده چې دغه که نه د خلیلزاد د امریکې متحده ایالاتو ډیپلوماسي دستګاه کې یو قوي برجسته شخص دی لکه د عراق غوندې افغانستان غوندې شخړو کې دا سړی مینیز یو نماینده خصوصي رئیس جمهور سفیر کار کړی ټاکلی دی. نو دغه سړی چې تقریبا د طالبانو سره 18 میاشتې تېروي مونږ تاسو دغه هیات نه مونږ څه توقع لرو چې دوی لاړ شي 3 میاشتو کې دغه کې اما بیا هم هیات چې کوم کابل او د طالبانو چې کوم هلته 3 میاشتې پورې دوی وخت تېر کړي ګمان کوم هغه هم د خلکو د توقعات نه برخلاف بیا ډېر بدې سیر ډېر سست روان د خلک 3 میاشتو کې فقط یو طرزالعمل داخلي مجلس دپاره تېر کړو داسې جوهر د خزي ته داخل شي اصلي موضوعات ته لاړ شي بیا اختلافات ته لاړ شي خو ډېر ودغه که چېرې اختلافات واکم د ډاکټر عبدالله او د ډاکټر اشرف غني منځ کې و د خو بیا حل شو د بید وینې د شي حل شو ګمان کوم ته خو بیا اسان دی خبره خو اوس مهال بیا د همدې مرکچي پلاوي یو غړي ویلي چې نو زه دغه ته راځم موقت حکومت مسله ده دا ځل ځکه زه موقت ته راشم ارزښتونو په خوندیتوب سره موقت حکومت ګوره موقت داسې ګوره موږ تاسو تقریبا د افغانستان کې څو داسې بیلګې لرو موږ تاسو کله چې ډاکټر نجیب الله حکومت په ړنګېدو شو کابل کې پېښور کې مجاهدینو مشران کېناست هغه وخت چې څوک مشران وو هغوی کېناست موقت حکومت 4 ورځې دپاره مرحوم حضرت صاحب په راس کې وټاکل بیا 4 میاشتې دپاره جناب استاد رباني وټاکل هماغه 4 ورځې جمع د 4 میاشتو شخړې 20 کال ته وغځېد بلکې 20 نه 15 کال ته وغځېد دوه موقت موږ تاسو بون کې جوړ کړ د ټول نړیوال سازمانونو ادارو د شخصیت حکومي حقیقي هر څوک چې ورته حضور درلوده افغانستان کې هغه وخت سیاسي څیرې ټول ټول نمایندګي موجود غیر طالبان نه علاوه دوه موقت حکومت دغه دی چې موږ تاسو 20 کاله پس وروسته بیا موقت حکومت تاسو یعنې هغه موقت حکومت وروسته موږ تاسو چې کوم پیل کې اساسي قانون جوړ شو ولسي جرګه جوړ شو مشران جرګه جوړ شو شورای ولایتي جوړ شو ریاست جمهوریت دپاره تقریبا 4 زره انتخابات د وطن کې وشو هغه نه وروسته موږ تاسو چې بیا قرار رجوع کوو موږ صحیح دی داسې حل لاره نه دی نه 2 ځل دا کار شوی د افغانستان کې ګوره 2 ځل دا کار شوی دی هغه د ملل متحد د اشراف لاندې شوی دی پېښور معاهده بیا د بن معاهده که چېرې موږ تاسو دوه موډل ښه موډل لرو نو خو زه درېیم ځل هم دې موږ بسم الله کوو بل سوال دغه ځای کې دی که د 20 کاله سفر څنګه یو ځل د رجوع قهقرا ته ځي اول طالبان سره زموږ مرکچي پلاوي دي کښېني اساسي قانون باندې بحث وشي دلته کوم ټکي دی چې هغه مورد نزاع دی فرعي قوانین دا خو بیا اصلاح کېږي مشکل نشته دی نو بیا د 20 کاله عمل کرد کوم ځای کې طالبان دغه لري اداراتو کې کوم حد پورې هغوی اصلاحات غواړي دا خو یو اوږد بحث دی فصلوار باور دی باندې به راځي به که چېرې د وزارتونو د اشخاصو دغه نو طالبان به هېڅکله دا به ونه مني ګمان نه کوم بس ځکه طالبان چې اوس ما کوم معلومات دي تقریبا 1,15,000 دوی کونډو معاش ورکوي خپله چې هغوی لورې طلب شوی دی د فی کور ته 15 یتیم محاسبه کړه اوس یعنی هر کور کې چې یتیمان رامنځته شوي طالبان دومره پیسې ورکوي زه عرض کوم ګوره د هغوی له خوا نه چې د جنګ طلب شوی دی خلک د طالبان لورې نه طلب شوی دی چې هغوی نه شاته کونډې پاتې دي 1,15,000 ته هغوی معاش ورکوي هغوی ته فی کور چې 15 یتیمان ته محاسبه کړي څونه کېږي د خلک و ته څه ګمان کوې چې هلته چې خلک ناست دي 4 طالبان چې قطر کې ناست دي هغوی چوکۍ واخلي د خلک به هغوی ته داسې وګوري به ده ډېر ساده دا مسله اخلو ګمان کوم دا دونه ساده نه دا شی دی کله وایي چې پاکستان په لاس کې چابي جګړه چې داسې کښې نو هلېږي ولې نه هلېږي اوسه پورې کله وایي چې ایران په لاس کې چابي دي کله وایي چې امریکې په لاس کې چابي دي سوال دغه ځای کې دی د افغانستان حکومت هم د امریکې د کومک نشي چلېدی دا خو واقعیت دی د نړیوال د اروپایي ټولنې د قوي قوي سازمانونو کومک نه بغیر موږ تاسو میدان شو ورکړل دونه غټ جنګ ده چې کلی کلی جنګ روان دی اوس د دې باوجود موږ تاسو هر خبره هغوی نه منو نو موږ ولیدل چې مختلف ځایونو کې د جناب حامد کرزي وخت کې جناب ډاکټر صاحب اشرف غني وخت کې د افغانستان حکومت او د امریکې منځ کې ژور اختلافات رامنځته شو نو طالبان هم داسې نشي کولی چې پاکستان چې یو وینا وکړي نو دوی به هر څه به ومني داسې نه کېږي دا توقعات غلط دي طالبان د پاکستان تر ولکې نه دي وګوره نه په اساني باندې هېڅ څوک هر سازمان شي من طالب غرض نه دی افغان حکومت غرض نه هر څوک چې نو بالاخره خلک خو د قوم کې ریښه خو به لري که نه دوی دپاره څوک جنګېږي نو هغه جنګیالۍ نه څوک پوښتنه به کوي څوک قربان شوي دغه نه پوښتنه به کوي دغه اوس مرکچي پلاوي چې هلته موږ لېږلي دغه ته د قطر ته دوی هر څوک موږ تاسو منو ته مني دا
مینې یو ځوان د آینده دپاره ارزوګانې لري ته مني زه نه منم دا خبره چې راشي وار په وار دا شی جو شریک نه کړي خلکو سره مشوره شریک نه کړي خلکو اعتماد جو خپل لاس کې وانه اخلي عین مجبوریتونه طالبان هم لري بیا دا خو زمانګیري راشي مونږ څنګه دا ساده اخلو چې فلاني سره راځي شنو خبر خلاصېږي چې دوه ملا دپاره دې خلکو قرباني ورکړی دی مونږ دې دپاره چې هلته دوه کسان قتل کې ناست هغوی امضا کوي مونږ ټول به منو دا د دوه لوی جرګې ولې شو دلته د ټول هغه د آیني ادارو قانوني ادارو وجود کې مونږ تاسو دوه لوی جرګه درلودل ځکه دغه ادارو سره مشکل نه لګي هغوی هم یې مشکل لري هلته کور مودان بدر صاحب چې وخت کړ کور مودان د خبرونو د افغانستان او هند کې په بریدونو تورن د لشکر طیبه ډلې مشر نیول شوی دی پاکستاني چارواکي وایي د لشکر طیبه وسلواله ډلې یو لوړپوړی مشر ذکي الرحمن لکهوي نیول شوی دی د پاکستان د پنجاب ایالت د ترهګرۍ ضد ادارې تېره ورځ ویلي دي چې ذکي الرحمن لکهوي د لاهور ښار په ختیځه څنډه کې نیولی دی پاکستان ویلي د لشکر طیبه ډلې یو مشر په 2008 کال ممبئی بریدونو اصلي پلان جوړونکی نیول شوی دی دما تر دمې وروسته دا خبر د ټاکنو درغلیو څېړلو لپاره د امریکا جمهور غوښتونکو ټینګار بیا هم ښه راغلاست اطلاعات او کلتور وزارت په یو لیک کې ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې ته استولی د خبریالانو خوندیتوب غوښتنه یې کړې ده اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست وایي چې خبریالان په خپله د ځان امنیت خوندي کولی نشي او دا ډیپلوماتیک بنسټونه د خبریالانو قاتلینو باندې فشارونه زیات کړي د بسم الله عادل کورنۍ له حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره د عادل قاتلین پیدا او په سزا باندې ورسوي د همدې موضوع په تړاو باندې بحث لرو په بحث کې راسره د اطلاعات او کلتور وزارت ویان صابر مومند راسره دی وان صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې وخت مو راکړی ولې د افغانستان د حکومت په شتون سره امنیتي بنسټونه هم لرو تاسو لیک د ملګرو ملتونو سازمان او اروپایي ټولنې ته د خبریالانو د امنیت خوندي کېدو لپاره استولی آیا امنیتي بنسټونه همکاري نه کوله ډېر زیاته مننه سلام تاسو ته درنو لیدونکو ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرونی کانفرانس درې برخې درلودلې باید د درې وړو یادونه شوې وي لومړی دا چې موږ د کورنیو چارو وزارت څخه په جدي توګه باندې هم پخوا غوښتي دي هم پرون جناب وزیر صاحب دا غوښتنه ورڅخه وکړه چې د خبریالانو د فزیکي امنیت دپاره لا کوټلي ګامونه پورته کړي که داسې نشي کېدلی چې د هر خبریال سره او دا مناسبه هم نه ده او بیا هغه د بیان د ازادۍ مسله هم تر پوښتنې لاندې خدای نخسته که راشي چې هغه یو غټه لاسته راوړنه ده د افغانستان د حکومت او د رسانهوالو په ګډه باندې د غوښتنه مې ورڅخه دا وه چې که دوی سره او هغه امکانات هم ډېر کم دي که په فزیکي ډول د دوی سره یو یا دوه پولیس وګرځي خدای امکان کم دی ولې په کل کې باید ټوله فضا هم د ټولو هیوادوالو دپاره خصوصا د خبریالانو دپاره امن کړي دا یو غوښتنه وه دویمه خبره دا وه چې موږ د ملي مصالحې د عالي شورا او همدارنګه د مذاکره کوونکي پلاوي څخه دا غوښتنه وکړه چې دوی د خبرو په روانو ورځو کې ممکن د پلان به د هغوی سره پیل شي دې ته اولویت ورکړي چې موږ په افغانستان کې د رسنیو او د خبریالانو خوندیتوب ته باید جدي پاملرنه وشي او دا د اولویت موضوع وي درېیمه برخه زموږ د نړیوال بنسټونو او په ځانګړې توګه باندې یوناما او همدارنګه اروپایي اتحادیه د هغوی څخه هم موږ غوښتنه وکړه هغه لازم فشارونه چې پکار دي په تروریستي ډلو باندې او په هغه خلکو باندې چې د خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې باندې خنډ کېږي دوی باندې فشارونه وارد کړي او تر څو دغه مسله ته د پای ټکی کېښودل شي د کورنیو چارو وزارت تاسو ورته اشاره وکړه چې خبرې مو سره کړي دي د هغوی ځواب دریځ سره د خبریالانو د امنیت خوندي کېدو لپاره په ټوله کې ملي امنیتي ځواکونه دې ته ژمن دي چې د خبریالانو د امنیت او د هغوی د خوندیتوب دپاره ګامونه پورته کړي او دا یې هم لا یې هم پورته کړي دي مثلا پورته کړي دي لا هم خبریال وژل ولې زه تاسو ته دا ویلی شم چې افغانستان دغه 20 کالو راهیسې یا څه د پاسه یا څه کم
په عملا په جګړه کې دی، یوازې د خبریال دپاره نه، په د بېلابېلو اقشارو دپاره موږ په جګړه کې یو عملا. نو د کورنیو چارو وزارت، ملي امنیتي ځواکونه په مجموع کې، ولې بیا هم د وزارت اطلاعات فرهنګ چې موږ په خپلواکي او اجرایه او قهریه قوه نه لرو، همدغه ملي امنیتي ځواکونه دي، د دوی سره زموږ همغه د همغږۍ موضوع شته دی او ورسره خبرې کړي دي. خو جواب بله مهمه خبره دا ده، جواب دا دی چې دوی په خپله برخه کې اقدامات کړي دي، ځینې د ویلو دي، ځینې نه دي، ځکه چې مومن صاحب همدا خبریالانو ته پوښتنې وړ ده. هر کله د کورنیو چارو وزارت لکه تاسو ته چې ویلي رسنیو استازو سره چې خبرې کړي، ویلي موږ کړنلاره لرو. دا کړنلاره څه وخت پلی کېږي؟ څه وخت خبریال ژوند هغه امنیتي پلان چې دی هغه به زموږ پورې تړاو نه لري، ممکن هغه د هغوی سره خو ستاسو پوښتنې ځواب د کورنیو چارو وزارت څه وبیا؟ موږ د دوی څخه پوښتنه نه ده، موږ د دوی څخه دا غوښتنه کړې ده چې دوی د خبریالانو د لا امنیت او د خوندیتوب دپاره کار وکړي. موږ بله غوښتنه چې ده خپله رسنیز نهادونه، مثلا د رسنیو مسؤلین باید د خپلو خبریالانو، ځکه دوی هم یو څه امکانات په داسې نه ده چې بیخي دوی مالی امکانات هم لري، په ځینې هغه محافظتي چارې باید دوی ترسره کړي چې د دوی خبریال باید څنګه خوندي شي. امنیتي ځواکونو سره دا دوی یو همکاري ده، دوی باید دا کارونه، د رسنیو نهادونه باید دا کار وکړي، او همدارنګه د امنیتي بنسټونه او د نړیوال بنسټونه چې پرون په د اطلاعات فرهنګ وزارت غږ وکړ، او ملي مصالحې شورا چې هغه د خبرو په جریان کې او هغه بحثونه چې د افغانستان د حکومت د مخالفینو سره روان دي، دا خبرې باید پکې مطرح کړي. دا مسله باید په لوړه سطح باندې مطرح شي، ځکه دلته نړیوال بنسټونه دوی د افغانستان د حکومت سره د بیان د ازادۍ په تامین کې په هره برخه کې همغږي دي، په هره برخه کې ورسره مرسته کوي. زموږ غوښتنه هم دا ده چې خبریالان او رسنۍ د بیان د ازادۍ د یو د ساتونکو څخه دي، او د بیان د ازادۍ وروستي پرمختګونه د همدوی د قربانیو پر اساس باندې شوي دي. راځئ چې په ګډه باندې او همدارنګه دغه نړیوال بنسټونه باید د خپل غږ پورته کړي او فشار راوړي د دغه تروریستي ډلو باندې چې دغه کومې کړنې ترسره کوي د بیان د ازادۍ په وړاندې. دوی تر اوسه پورې بیخي هېڅ ویلي نه دي، ولې د بیان د ازادۍ په نورو برخو کې دوی بیا خپل غږ پورته کوي. نو په همدې اساس باندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت رهبرۍ د دوی څخه دا غوښتنه پرون وکړه، او موږ دغه لیک هم د ملګرو ملتونو دفتر ته او هم د اروپایي اتحادیې دفتر ته په کابل کې واستو چې تر څو د حکومت سره اوږه پر اوږه باندې او یا هم د نړیوالو همکارانو په توګه باندې کار وکړي، او پر هغه تروریستي بنسټونو باندې چې دا واضح ده چې د دوی پټنځایونه د افغانستان څخه بیرون دي او د بیرون څخه دوی تقویه کېږي، په هماغه ځایونو کې چې د افغانستان څخه بیرون دي په فشار وارد کړي چې تر څو دغه مسلې ته د پای ټکی کېښودل شي. د مصالحې عالي شورا خبره تاسو وکړه چې هم مصالحې عالي شورا ته ویلي او هم مرکچي پلاوي ته، د دوی ځواب څه و؟ دا خبره موږ پرون کړې ده، د ملي مصالحې عالي شورا ته به هم په لیکلي توګه باندې واستول شوه او د نړیوالو بنسټونو ته هم واستول شوه. موږ د جواب منتظر یو، که بیا هم په نږدې ورځو کې یا په نږدې وخت کې موږ جواب ترلاسه نه کړ، موږ بیا تعقیبي دا مسله تعقیبوو او په دې شکل باندې نه پرېږدو. ځکه دا کار د بیان ازادۍ چې اوس مهال لاسته راوړنه کېږي دا له ګواښ سره مخ کېږي. اوس مهال د غور خبریالانو همدا باندې کار کړی دی، د 3 ورځو لپاره دوی خپل نشرات بندوي. فکر کوئ دلته مقصر باید موږ ګوس څوک وګڼو؟ ځکه اطلاعات فرهنګ هم مصالحې شورا ته هم حکومت ته هم امنیتي بنسټونو ته غوښتنه کړې ده، لا تر اوسه پورې دوی کار نه ورته کړی، خو دا ارزښت خو موږ له لاسه ورکړی. احتجاج او لاریون او یا همدارنګه هر هغه مدني حرکت چې د افغانستان د قوانینو په رڼا کې وي او د افغانستان د قوانینو په چوکاټ د افغانستان د خلکو حق دی، ولې په 1 ورځ یا 2 ورځې 3 ورځې سره صحیح ده، دا زه تاسو سره منم، خو د بیان ازادي او دغه لاسته راوړنه دا د 20 کالو د افغانستان د خبریالانو چې په لسګونه خبریالان په دې کې په دغه جګړه کې قرباني شوي دي، دا د هغوی د وینو او د هغوی د قربانیو لاسته راوړنه ده، یوازې د افغانستان د حکومت نه ده. بالکل. ولې وروستۍ کومه مسله چې روانه ده دا د هماغه د بیان ازادي یا د وینا خپلواکي چې تیر کې دغه خبریالانو په واسطه باندې لاسته راغلي، دغه دښمن ته د منلو وړ نه ده. نو راځئ چې د حکومت سره په ګډه باندې داسې کار وکړو چې
خو دشمن چې دغه د بیان ازادي چې دا زموږ د رسنیو رسنوالو لاسته راوړنه ده او دوی ته د منلو وړ نه ده دوی ته کلک ګزار ورکړو. خو حکومت بیا مسؤلیت د خوندیتوب لري. بالکل دا ما او تا چې اوس دلته ناست یو خبرې کوو یا په نورو رسنیو چې خبرې کوي دا د حکومتي نهادونو او د ملي امنیتي ځواکونو چې هغه په د جګړې په لومړۍ کرښه کې همدا اوس د دښمن سره په جنګ د هغوی برکت دی. ولې په ځینو ځایونو کې دا موارد پیښیږي داسې نه دی چې موارد زیات شول چې خلک تر ستړي یوازې د خبریالانو په وړاندې نه ګوره معلمین زموږ معلمان شهیدانیږي زموږ د بیلابیلو مکتبونه راسوځول کیږي دا ټول د افغانستان د خلکو لاسته راوړنې دي د افغانستان د آینده سره تړاو لري ولې دښمن دا نشي زغملی. یعنی ضعف شتون نه لري. زه دا نشم ویلی چې ضعف د شتون ونه لري ولې په هغه کچه باندې هم نه دی چې موږ د هغې څخه ویره ولرو او خپل ټول هغه د 20 کالو فعالیتونه د یو څو پیښو په واسطه باندې توقف کوو ودرو. ډېره زیاته مننه کوم امان صاحب چې وخت مو راکړ. کور مو ودان. اوس هم له هیواد څخه بهر د امریکا جمهوري غوښتونکو سناتورانو ډله وایي چې تر څو پورې د امریکا په ټاکنو کې د درغلیو په اړه باندې د پلټنې کمیسیون جوړ شوی نه د ټاکنو کې د بایډن بریا تاییدولو لپاره باید مخنیوی ترسره شي. دا سناتوران چې شمیره 11 تنو ته رسیږي د ټاکنو کې د درغلیو په اړه باندې د غیر مستندو ادعاو ته رسیدو لپاره 10 ورځې وخت د څېړنې لپاره ټاکلی دی. شونې ده چې د امریکا کنګره د چهارشنبې په ورځ باندې د امریکا ولسمشریزو ټاکنو په اړه باندې خپله پریکړه هم اعلان کړي. زموږ د نن ورځې خبري ټولګه همدلته پای ته ورسېده. له ملتیا مو مننه کوم. تر بیا مو الله مل شه.